په پیل کې د خبرونو سرټکي. اروزګان کې د موټر د سقوط له امله د 8 تن وژل کېدل. هرات ولایت کې د مغزو د تومور یا نخامیه غدود لومړنی بریالی عملیات. او د 2024 کال آسیا جام سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې اتلولي. د لویه مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د تلیا میزان 9مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د اروزګان ولایت د ترانسپورټ ریاست چارواکو ویل چې تېره شپه د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په نیک آباد سیمه کې اوبو ته د یو لند کروزر موټر غورځېدو له امله 8 مسافر ووژل سوه. دغه موټر چې له 10 مسافرو سره له ایران څخه راستانه سوی و هغه مال په اوبو کې ولوي چې د هلمند سمندر پر سر د لرګیو یو پل ړنګ سو. د هرات دولتي روغتون چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د یوه ناروغ د مغزو د تومور یا نخامیه غدود عملیات د هرات په سیمه ییز روغتون کې د ډاکټرانو لخوا په بریالیتوب سره ترسره سول. هغه کس چې د دماغ تومور لري او جراحي سوی د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په کوما کې و او په روغتون کې د متخصص ډاکټرانو لخوا د ناروغۍ تشخیص وروسته جراحي او د هغه روغتیا اوس ښه ده. د ازبکستان د ترانسپورټ وزیر الهام محکموف له تړوند خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغان ترانس پټلۍ پرانیستل به د مرکزي اسیا هیوادونو ترمنځ د ترانزیت وضعیت او اړیکې پیاوړې کړي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان له لارې د پاکستان بندرونو ته لاسرسی ازبکستان ته تر ټولو لنډه لاره ده. ازبکستان کولی شي د هند بحر له لارې له سویلي اسیا، افریقا او شمالي او سویلي امریکا سره سوداګریزې اړیکې رامنځته کړي. او په پای کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لومړي ځل لپاره سریلانکا ته په ماته ورکولو سره د 2024 کال د ځوانانو د جام پایلوبه وګټله. په همدې مناسبت د هیواد د سیاسي چارو مرستیال هیوادوالو او لوبغاړو ته د بریا مبارکي وویله. له ملتیا مو مننه.